سلامونه او نیک هیلې ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې ټول دوستان به روغ او جوړ وي. چاپېریال ساتنه د هر انسان مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید خپل چاپېریال پاک وساتي تر څو دوی وکولی شي چې په یوه ارامه فضا کې او پاکه فضا کې ژوند وکړي. پاک چاپېریال د ژوند د بقا لپاره ډېر ګټور او مهم ده چې باید ورته توجه وشي. د رسنیو مسؤلیت د ما په نظر دا ده چې رسنۍ باید د چاپېریال ساتنه کې پروګرامونه، برنامې، گزارشونه، مقالې نشر کړي چې تر څو وکولی شي چې خلک د چاپېریال د خطراتو او د مشکلاتو نه خبر شي. که چیرې رسنۍ په دې برخه کې فعاله ونډه واخلي نو زه فکر کوم چې هر وګړی او هر هیوادوال په دې برخه کې فعاله ونډه اخلي او دې ته کار کوي. نو د ما نظر دا ده که چیرې رسنۍ په دې برخه کې کار وکړي نو خلک هم په دې برخه کې فعاله ونډه اخلي. نو په دې هیله چې ټول هیوادوال او رسنۍ په دې برخه کې کار وکړي او د خلکو ته د چاپېریال د خطراتو او د چاپېریال د مشکلاتو نه خبر کړي چې خلک وکولی شي چې په یوه ارامه فضا کې ژوند وکړي. مننه کوم.